شروع کوو د الله په نامه سره. متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو په اکسل کې البته په هم ټاب کې نوې ګروپ چې کوم یو ده هغه فونټ ده. چې څه ده؟ فونټ. اول تاسو فونټ باندې ځان پوه کړئ چې فونټ څه ته ویل کېږي. فونټ اصلا لیکلو ته ویل کېږي، نوشته دا یعنی ټیکس ده. دغه ګروپ صرف د ټیکس لپاره استعمالیږي، صرف او صرف اڅ لپاره استعمالیږي، ټیکس لپاره. د کې مونږه صفحې سره کار نه لرو، مونږه په اصطلاح دغه سره کار نه لرو، شیپ سره کار نه لرو. دا دې ګروپ دنده شته فونټ تغیرول. البته یو چی ته متوجه اوسئ، تاسو دغه ګروپ څخه کولای شئ فونټ نوشتو شکل بدل کړئ، د نوشتو اندازه بدل کړئ، رنگ بدل کړئ، په اصطلاح بولډ کړئ. دا ټول مسائل مونږ کوم ګروپ نه کوو؟ فونټ ګروپ نه کوو. اوس به ورسې او نوشته مونږ تاسو چیرته کوو؟ په اکسل کې، په سیلونو کې کوو کنه حجراتو کې کوو. دا وړې یعنی دا حجرو کې کوم لیکل چې شوی وي د شکل بدلو، دې ډیزاین بدلو. دا د دغه ګروپ کار ده. اوس به ورسې راځو دلته اول دې لپاره مونږ ته څه ضروری دي؟ لیکل ضروری دي. ها زه به یو مثال درکم. دومره معلومات ما انتخاب کړل، دومره سیلونه دا ټیکس نه لرو، صرف سیلز مې انتخاب کړل. کله مې چې سیلونه انتخاب کړل لیکم چې A یا لیکم AB C شه مې ولیکل ABC. کنټرول انټر مو چې وخلو شه کنټرول انټر اتومات دا ریپیټ کیږي، دا شي کیږي ریپیټ کیږي. دا صرف دغه لپاره چې مونږ وخت ضایع نشي، تاسو ځان په پوه کې. دلته ګوره ABC لیکل شوی ده، دا په کوم شکل سره لیکل شوی؟ ها نه کوم شکل ده؟ دې ټایپ کوم یو ده؟ کلیبری ده. دلته اولنې اپشن چې کوم یو ده هغه فونټ په نوم یادېږي. چې شي په نوم؟ فونټ په نوم. دغه فونټ فیملی د فونټ سو ده. شکلونه پکې پراته دي چې هر شکل کولای شي تاسو په معلوماتو باندې تطبیق کړئ. مثال درته رحمت چې کوم لیکل کوي هغه یو شکل لري، دا بل شکل. یعنی په دې نړۍ کې مختلف ټایپس لیکل دي. هغه کوم لیکل چې تاسو په کمپیوټر کې دي هغه بدلته راځي. کله چې کلیک کو ګوره دلته ګوره مختلف ټایپس دي، لکه ایریل ګوره شکل بدل شو. دا یو ټایپ د فونټ ده. دا شکل دی نه وي ورته وایم چې راشه دا شکل واخله، دا شکل کې دې نه وي دغه شکل واخله. فکر مو ده؟ البته زیاتره خلک دا فکر کوي، ما زیاتره سټوډنټس کتلې دي دا فکر کوي چې دا مربوط د اکسل دی. دا اکسل پورې کوم تړاو نه لري. اکسل کې داسې یو کوډ شوی ده چې دا د اپریټینګ سیسټم د وینډوز نه اکسس کیږي. چې شي نه اکسس کیږي؟ وینډوز نه. دا لیکل ټول په وینډوز کې دي. ښه دا ټایپس چې تاسو ګورئ دا ټول په وینډوز کې دي. دا عموما ټیکس په وینډوز کې ده. وینډوز کوم ځای کې ده؟ را بشي سٹارټ مینو ته وبلکې کنټرول پینل. چې کنټرول پینل کله مو چې کنټرول پینل را خلاص کړه، کنټرول پینل دلته راشي شي لیکل دي فونټس. دا څه لیکل په هر پروګرام کې چې تاسو کاروي، ورډ کې، په اصطلاح اکسل کې، پاور پوینټ کې، دا ټول لیکل دلته وي. هغه ټایپ چې په دغه فولډر کې پراته وي هغه به تاسو په معلوماتو تطبیق کولای شئ، که هغه پراته نه وي نشي کولای. اوس ستاسو داسې یو دغه پکار دی فونټ چې هغه دلته نشته، هغه دلته نشته دی. نو څرنګه کولی شي تاسو دا فونټ راوچت کړئ؟ څنګه کولی شي تاسو فونټس راوچت کړئ؟ بعضې کولی شي سیډیانو کې شته دي، مختلف فونټس دي، راواخلئ هغه فونټ کاپي کړئ دلته پیسټ کړئ. یو طریقه که غواړئ دغه کمپیوټر کوم ټایپس د فونټو دی خپل کمپیوټر ته یوسئ نو دا به کنټرول A ټول انتخاب کړئ، کاپي به یې کړئ. کاپي به چې کله کړو فلش کې به یې پیسټ کړئ، خپل کمپیوټر ته به یې په فونټ فولډر کې پیسټ کړئ، اکسل ته اکسس کیږي. ولې داسې فونټ چې هغه نه په فلش کې تاسو سره شته، نه په بل کمپیوټر کې شته، نه CD کې، انټرنیټ کې په زرهاو میلیونو دغه دي په اصطلاح فونټونه دي. نو دا به څنګه تاسو راوړئ؟ زه به درته طریقه وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ دا اکسس کړئ. زه نیټ سره وصل کیږم ښه، ځکه دا طریقه زده کې بهتره ده. ښه اوس ګورئ ورته راځو دلته نیټ سره دغه کیږم، یو ځل ډسکنیکټ بشم بیا به کنیکټ شم چې تر څو نیټ اکسس شي.
ها نت وصل شو صحیح شو کله مو چې انټرنیټ وصل کو دا صفحه به مینیمایز کې را بشي یو براوزر ته هر براوزر چې وي موزیلا فایرفاکس ګوګل کروم هر یو چې وي انټرنیټي پاڼه براوزر به را خلاص کې ما ګوګل کروم را خلاص کو صحیح شو خو متوجه اوسئ دا طریقې زده کې بیا به مختصو سي ده کنه ها کله مو چې ګوګل صفحه د ګوګل کروم صفحه را خلاصه شو دینه بعد زه ورته هم د سیټ از ډیفالت کم ها دلته براشي وبلکې www.google.com ګوګل باندې خو پوهیږي کله مو چې کلیک کو تاسو ته ګوګل صفحه وسره خلاصيږي ګوګل صفحه چې کله را خلاص کړه دا به تاسو ولیکي انګلیش ته به واړوي صحیح شو که پښتو کې غواړئ که انګلیش کې تاسو خو انګلیش ته اړو دلته به ډیر ساده ورته ولیکي فونټس څه به ولیکي فونټس فونټس مو چې کله کلیک کړل نو دلته مختلف فونټس دي کولای شي فونټس 101 یعنی زیاتره فونټونه چې دي دا فری ګوري دا 101 دي کې خسته فونټونه دي دا به کلیک کی کله مو چې کلیک کو اوس ګوري ورته دلته اوس ګوري اومدا دا کنه دا دی باندې به کلیک کی دی لینک باندې اوس ګوري لاندې 3D شکل فونټونه می پکار دي بروش شکل می پکار دي انیمل په شکل می پکار نو یو قسمه فونټونه په هر کټګوري کې تخپل سوچو که څومره فونټس براشي لاندې راشي ګوره دلته درته خي ار فونټ چې خوښ شو څه به ورته ډاونلوډ ګوره اوس لاندې راځم دلته مختلف فونټسونه دي په یو طریقې باندې ځان پوي کې نور راځي لکه بلې صفحې ته ځم دا ګورې دا واپس باک راځم فونټس باندې کلیک کوم راځم مثال په ډول دا وګوره صحیح شو دا فونټ مثلا اما خوښ شو فکر وکړئ شی لیکلی ډاونلوډ دا فری دی پیسې هم نه غواړي کلیک کې دلته اوس دا ډاونلوډ کیږي ډاونلوډ شو کنه تاسو به دا فولډر ګورئ دا اصلا په وینډوز کې یو فولډر د پنوم د ډاونلوډ وین کې ای چې کله وخه وین کې ای کمپیوټر را خلاصيږي دلته ډاونلوډ دغه کې دنه دا سیو کیږي دا وګورئ دا په خو راسیدي دا یو طریقه ګورئ یا دلته کلیک کې دا راځي نو اوس واپس راځو یو بل فونټ هم اخلم دویمه صفحه ته ځم دا چون کچیرته نت ضعیف وي نو بیا لږ څه دغه کوي صحیح شو کنه نو واپس به راشم دلته 3D شکل به واخلو دا 3D شکل به وګورو چې 3D شکل کې کوم قسم فونټونه دي ها پروسس کوي ګورئ دا وګوره ټول 3D دي کنه دي ادب مواخستو نو هر شکل چې تاسو خوښ شو لکه دا شکل ما خوښ شو دا یو ډېر ښایسته شکل د مثال درته څه ورته ډاونلوډ دا اوس چې تاسو ډاونلوډ کو فون فولډر ته مو کاپي کړو دا یوازې په ایکسل کې کار نه کوي ورډ ته نوټ پاډ ته څه پروګرامونه چې دي ټولو کې کار کوي صحیح شو نو اوس به راشو دا به کلوز کم په خو رسېدی کله چې په ورسېدی وین کې ای شیر اخلاصوي کمپیوټر به راخلاص کې په کمپیوټر کې یو فولډر لرو په نوم دا ډاونلوډ دوه دغه مونږه دغه کړل خو دا په زیف کې وي کوم فولډر کې دا زیپ فولډر کې دا زیپ فولډر کې اول زدا راخلاصوم اوپن کوم دا کنه دا زه کاپی کوم ډیر اسانه شی مې کړه کاپی می چې کله کړه ډایرکټ راځم کنټرول پینل ته چیرته راځم کنټرول پینل ته کوم فولډر ته راځم فونټ ته راځم دې نوم شی وو کنټرول وی پیسټوم رائټ کلیک ها دغه زینا اول مخکې د دینه چې دا دغه کو دلته متوجه اوسئ چې دا بهتره ده چې ایکستراکټ کې دلته راغلی دلته می پیسټ کړه خام مثال درته دام راخلم دام کاپی کوم صحیح شو دلته راځم ډایرکټ پیسټوم او شو کنه اوس دغه دواړه یا رائټ کلیک کا ورته وی انسټال یا رائټ کلیک کا از فولډر نه ډایرکټ الته کاپی کیدا نه د خاطر ښه نو دلته راغلم کاپی فونټ ترالم ورته ما شي کا پیسټ کا مخکې پیسټ کار کولو نه کولو نو کله د چکلیک کو هغه فونټ اوس دلته پېښ شو راغلو کنه نو می شه د دې فونټ اتویش ډیز لیټر پنوم دا او ا دې نوم شه دا
ویجی پنوم دا به انسټال کې یا رائټ کلیک کاپی کالته پیسټ کا یا رائټ کلیک انسټال. کله د چې انسټال ورته ویل دواړه یو کار کوي. ها دوه قسمه فونټ مونږه دغه کړل. زه دا فایل مکمل کلوزومه ځکه چې یو ځل تاسو پې ورسېږئ کلوز مې کو دینه بعد راځم وین کې آر رن ته ایکسل پروګرام را خلاصوم. ها ایکسل اوس را خلاصېږي سر نه پې خو رسېدی دوه فونټه مونږه ډاونلوډ کړل هغه مو مونږه شی کړل فونټ فولډر ته مو واچول. اوس راځم دلته ها دا لږ څه غټومه دلته راځم صحیح شو دا مرج کومه صحیح شو مرج مې کو دلته لیکم مثال په ډول کمپیوټر دا کمپیوټر مرکز ته راوړم لږ سایز غټوم صرف فونټ تاسو وګورئ فونټ نوم شی و اته ویشو که نه راغلو که نه اوس چې انټر کې هماغه شکل یې واخیستو که نه پې ورسېدی مثال په ډول تاسو یو ټکس لیکي هغه فونټ کوکاکولا لپاره هغه ټکس لیدلی ده هغه خپل فونټ ده لاړ شي ګوګل ته اوس یې را ډاونلوډ کوئ. مثال په ډول بل نوم شی و ډبلیو شی و که سپیل کې درته مشکله وي که نه زیاتره دوستان دي مثلا خیر د بیګنرز دي اوس مثال په ډول دی په انګلیش کې تکړه ده دی نه ده تکړه دی تکړه ده نه ده تکړه نو دې خاطره اسانه طریقه را به شي دغه د چیرته دغه کړی ده که نه پیسټ کړی رائټ کلیک کا رینیم یې کا دا کاپي کا نوم یې کاپي کا یعنی که په اصطلاح مطرح نه ده چې ته سپیل یاد کړي دا دی چې کاپي کو راشه دلته څه ورته کنټرول وي انټر یې کا پې ورسېدی مشکل شی شته دي ښه صحیح پې ورسېدی سوال شی خو دې کې نشته دی. نو اوس هر یو ټکسټ چې تاسو غواړئ کولی شي ځان ته کاپي کړئ او دغه پې واچوئ مشکل شی خو نشته دی. دې نه بعد موږ سره چې راځي ورونو هغه د فونټ سایز ده شی ده فونټ سایز. فونټ سایز دغه لیکلو اندازه به زیاتوي او کموي. ګورئ دلته کلیک کړئ اندازه زیاته اندازه کمه ګورئ صحیح شو زیاته او کمه کولی شي دغه ځینې زیاته کې دواویه کا ناکمه کا اتلس کا یا دلته کلیک کا ډایرکټ ولیکه مثال په ډول لیکم څلوېښت انټر کوم څلوېښت راځي لیکم مثال په ډول یو سلو شل ډایرکټ به یو سلو شل اندازه اخلي پې ورسېدی واپس سټینډرډ اندازه څو ده 11 ده. ها اوس دلته څو مسلې دي. یو مسله خو دا ده چې تر څو پورې مونږ کولی شو چې دې ته اندازه ورکړو تر څو پورې کولی شو دې ته اندازه. اکثریت خلک داسې یو کار کوي زه اوس درته ویلی شم چې 400 دومره په وړ کې دومره دا طریقې دي چې مثال په هغه عادت دي چې ما په کتابو کې هم تاسو ته لیکلي. ولې یو چې شي ته متوجه اوسېږي کله چې ورژن چینجېږي امکان لري دا کمپنی دې دا لیمټ زیات یا کم کړي. بهتره شی ده چې تاسو د یو چی شي لیمټ پیدا کوئ طریقه یې زده کوئ. یعنی څنګه کولی شي د یو چی شي لیمټ پیدا کوئ. د لیمټ پیدا کولو لپاره تاسو په هغه اندازه کې داسې یو اندازه ورکوئ چې هغه د لیمټ نه کراس شي لیمټ نه پورته شي. نو اوس ستاسو اخرنی لیمټ څو ده معلومیږي نه معلومیږي. نو څه به وکړي دلته به یو عادت ولیکي مثال په ډول یو نفر وایي چې ولای دې 200 پورې اندازه ورکولی شو کله چې 200 ولیکو اندازه اخلي. نو اوس اخرنی لیمټ تاسو ته معلوم نه ده نو لیمټ یې معلومولو لپاره تاسو په همدې اندازه کې یو غټ عادت ولیکئ ځکه مونږ غواړو چې هغه اخرنی لیمټ نه یو عادت پورته ټایپ کړو. اوس اخرنی لیمټ معلوم نه ده نو چې کله یې لیکم ګوره لیکم انټر چې کله ووخم مایکروسافټ خپله یو میسج راکوي مایکروسافټ خپله یو میسج راکوي وی فونټ سایز مست بټوین څونه نیولې یو نه نیولې تر 409 پورې یعنی دا بهتره طریقه ده. اوس مثال په ډول تاسو دا طریقه زده کړه دا طریقه په ورډ فوټوشاپ چیرته چې تطبیق کولی شي تطبیق یې کوي. مثال په ډول زه درته وایم دغه په وورډ کې نوشتو سایز څومره کولی شو ولیکو. بعضې خلک وایي 1438 بعضې وایي 1100 بعضې مختلف دي که نه خو ځکه درته وایم چې 1438 خو دا خو ستا زده شو کیدای شي سبا یا میاشت بعد کال بعد تا یاد وځي. بهتره شی ده طریقه مو زده کړه. دلته راځو لیمټ پیدا کوو لیمټ اندازه یو غټ عادت ولیکئ لیمټ یعنی اخرنی انټر د چې کله واخرو خپل درته وایي یو نه نیولې 1438 پورې
مثال په ډول دلته راځم نه تنها فونټ سایز کې هر چیرته هر څه دې لیمټ څومره ده مثال درته څو پورې اندازه ورکولی شو نو زه دلته لیکم انټر چې وخم راته وي صفر نه نیولې تر 122 یعنی خپل د کمپنی تاته میسیج یوزر اپارشي کړی دي جوړی کړی دي په خو رسیدې کنه بهتره دا طریقه ده نو اوس برا شو دلته یا مثال په ډول دلته هیډر کې دا پیج نمبر خو مو ویلې کنه دلته ګوري پیج نمبر مو چې کله کلیک کو دلته سٹارټ اټ څونه سٹارټ ولې شو نه پویګو زه پویګم چې 2 میلیارډ 140 میلیونه دا خو درته ویل شم خو بهتره شي دا راشه عادت ولیک چې کله انټر کې خپل درته وي خپل درته وي صفر نه نیولې دغه عادتو کې هر یو عادت چې لیکي د صفر نه تر دې عادتو پورې اته منفي نشي ورکولای ګوري کچېرته منفي و بیا هم درته ویل چې منفي ورکولای شي په خو رسیدې کنه نو تاسو کولای شئ دغه ځینه تاسو فونټ سایز خپل لیکلو ته په ایکسل کې ورکې هغه اخرنۍ لیمټ څو ده 409 نو دلته کچېرته ته 409 ولیکې کوم مشکل نشته دی ولی پښتو او دری یا هغه ژبې چې کمپلیکس دی عربي دغه نارمل سایز چې ده 14 ده نارمل سایز څو ده 14 ده انګلیش نارمل سایز 11 ده بیا ریپورټونه فرق کوي مکتوبونه فرق کوي هر څه فرق کوي 18 نیولی شي 12 نیولی شي 10 نیولی شي ولی هغه کومه چې ډیر خلک استعمالوي هغه دا اندازې دي اوس په ورسېدې کنه نو را به شو دلته واپس اندازه څو ورکومه 11 لږ څه به دغه ځینې هم غټولی شي ګورې په ورسېدې بله موضوع مونږ سره چې کومه یو ده هغه شی ده هغه بولډ ده بولډ باندې پوهېږي ډبلوي به خط ګورې نه دغه ده دا ګورې مشکل شته او ایټالیک مایل شکل به ورکوي صحیح شو او دلته انډرلاین لاندې خط به ورکوي ګورې ټکس ته به لاندې خط ورکوي او واپس راځو ډبل انډرلاین 2 خطه به ورکوي ګورې اوس ګورې زه یو ډیر ساده دغه درته کومه دا کمپنۍ دا کار څنګه کړی دا ګورې دا یې څنګه کړی مثال دا بولډ یې څنګه کړی ایټالیک یې څنګه کړی دا به زه یو وړوکی غونته کوډ به یې درته وکړم ګرچې تاسو درس مربوط هم نه ده خو صرف کنسپټ تاسو واخلی صحیح شو زه راځم یو نوی شیټ جوړوم شی جوړوم یو نوی شیټ جوړوم کله مې چې نوی شیټ جوړ کو په دغه شیټ کې فعلا موږ سره دغه شته ده کوم کوډ شته ده شی شته دي نشته را به شي دلته ټایټل باندې دا ټایټل ګورې دلته به رایټ کلیک کې دا مو که زده کړو که زده مو نه کړو فرق نه کوي صحیح شو که در کنفیوز کېدیم فرق نه کوي مثال په ډول یعنی صرف تاسو دومره پوه شئ چې کمپنۍ مثال په ډول بولډ لپاره کوم کار کړی اندازې غټولو لپاره کوم کار کړی په دغو ځان پوه کوي نو را به شي دلته رایټ کلیک شی لیکلی دی کسټمایز شی په نوم د کسټمایز رایبون یو آپشن راځي کله مو چې ښي کلیک کو کسټمایز رایبون کله چې دلته راغلی موږ سره په دې ټبونو کې دلته ګورئ شی به پیدا کوي آل ټبس په دې ټبونو کې تاسو سره یو ډیولوپر ټب ده دا ګورئ دا په ډیولوپر ټب غیر فعالوي دا به کلیک کې دا کوډ لپاره استعمالیږي اوکې که ګوره دلته یو ټب راغلو ټب راغلو که نه دغه ټب کې به تاسو څه ورته وایي دغه ډیولوپر ته چې راغلی په دغه ډیولوپر ټب کې انزرټ به کې یو صفحه دا ګورئ ټکس باکس دا مې صفحه زه راځم دلته صحیح شو دا مې دلته ولیکله دې ټکس باکس نوم شی ده 1 ده صحیح شو دې ټکس باکس نوم شی ده 1 ده دغه ګراف ګورئ ګراف دا زه پټوم کوم ځای نه پټوم ویو ته راځم دغه غیر فعاله کوم صحیح شو نوټ پټ صفحه مو کتلې ده که نه همداسې ده ورډ صفحه نوټ پټ صفحه ټولې همداسې راځي اوس دلته راځو بیا ډیولوپر ټب ته راځو چېرته راځو ډیولوپر ټب ته په دغه ډیولوپر ټب کې څه ورته یو بټن اخلو بټن پیدا کې دغه ده که نه ده درته وایم نوم ورکوم څه رقم ته رایټ کلیک پراپرټي ته به راشي چېرته به راشي پراپرټي ته چې کله راغلی کیپشن په نوم یو دغه ده دلته به یې ولیکې څه به ورته ولیکې ورته لیکو انکریز مثال په ډول
انکریز، نوم می شي ورکو انکریز، بس کلوزوم دا موږ سره شي شو انکریز شو. د اوس کوډ کوم کله چې زه په دغه بټن کلیک کوم دغه ټیکس کې چې څه لیکلي دي سایز دې زیاتیږي. اڅوي دا بټن کړي دي کمپنی کنه دا داسې یو شکل جوړوم. ګوره څه رقم ډبل باید کلیک کې ایچ اپ ماوس ډبل کلیک کله مو چې کلیک کو صفر راځي دا کوډ ده دا ویژوال بیسیک ده. ټیکس باکس نوم شی وو ټیکس باکس 1 وکنه خای ورته می ډاټ ټیکس باکس 2 ده یو ډاټ فونت شه فونت ډاټ سایز صحیح شو کنه. ای فونت سایز مساوي کا ای چی شي سره خپل د ټیکس باکس کوم سایز چې دا ډاټ فونت ډاټ سایز یعنی په دې مقصد ای دی ټیکس باکس سایز کوم لیکلو سایز چې دا مساوي کا خپل د لیکلو سایز سره. لیکلو سایز لس ده لسو سره مساوي کا خو نه جمع کا ور سره څو دوا یعنی دوا پوینټ به اندازه ور لسو دوا ور سره جمع کا 12 بکیږي 12 و 2 ور سره جمع کا 14 داسې یو مثال شو. اوس په ورسره اوس ګوره زه دا کلوزوم عین اوماغه کار شو ډیولپر ته راځم ډیزاین ختموم دلته لیکم کمپیوټر صحیح شو کلیک مې کو ګوره ورته اوما شه دا کنه دا یعنی کمپنی صرف دومره کار کړی دا مونږ ورته شی و لګول مونږ ورته ټیکس باکس میشن کو هغه ورته شی منشن کړل په اصطلاح شیټي منشن کړي سل منشن کړي دا پیور اسدي اومداشن ا منفي غواړي نو شی بکیږي منفي به واخلي. صحیح شو. د کې کوم سوال شېشته راځو واپس خپل موضوع ته. بل موضوع مونږ تاسو سره چې کومه یو ده هغه بارډر ده. بارډر به ان شاء الله سبا وایو ځکه چې وخت پوره ده سمه ده کنه. دغه اپشنو کې کوم سوال شیخو نشته دی.